السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د یونیورسل موټر په رابطه باندې ده. دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر عمومي او لنډ معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو دوستانو، دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو وکولای شئ د یونیورسل موټر د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. یونیورسل موټر عبارت د هغه موټر څخه دی چې دا موټر دوستانو په AC او DC دواړو پاورونو باندې چلیږي او د دې نه استفاده کیږي. او د یونیورسل موټر RPM یعنی سپیډ ډیر زیات وي په نسبت د نور موټرو د RPM څخه. او لکه څنګه چې د یونیورسل موټر RPM زیات وي په نسبت د نور موټرو د RPM څخه، نو داسې دوستانو د دې قوت او طاقت هم زیات وي په نسبت د نورو موټرو څخه. او یونیورسل موټر عبارت دی اول برقی ډریل ماشین چې په دې معنی د برق واسطه معنی په دې معنی منګه هولونه یعنی سوری کوو. دوهم لاسي برقی کټر چې په دې معنی منګه کټای کوو د اوسپنو یا د نورو سختو موادو دوستانو په دې معنی منګه کټای کوو د برق په واسطه معنی چې دې ته دوستانو برېښنایی ګرینډر هم ویل کیږي چې دا د سختو موادو د کټ کولو لپاره دوستانو د دې څخه پکې استفاده کیږي. او درې مکسر ماشین چې په دې معنی دوستانو موږ مختلف شربتونه جوړو. او څلورم سلای ماشینونه دوستانو هغه ماشینونه ته ویل کیږي چې په دې معنی موږ په کارخانو فابریکو کمپنیانو کې ګنډل کوو یا په دې معنی کټای کوو، نو هغه ماشینونه ته دوستانو سلای ماشینونه ویل کیږي. نو دوستانو د څلور قسمه موټرو ته یونیورسل موټر ویل کیږي چې دوستانو دا په AC او DC دواړو پاورونو باندې چلیږي. نو دوستانو، زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو دوستانو د دې ته لایک ورکړئ ترڅو ماته انرژي راکوي چې په آینده کې زه ستاسو ته د برق په تخنیک کې مهمې او اهمې ویډیوګانې جوړې کړم او ستاسو سره شریک کړم. دوستانو، ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.